السلام علیکم ګرانو محترمو لیدونکو او اوریدونکو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. آیا تاسو داسې څوک لیدلی چې ډیر په شوق سره تجارت او کاروبار پیل کړي، خو د وخت په تیریدو سره یې کاروبار له ماتې سره مخ کیږي او له منځه ځي؟ دا د سوداګرۍ شپږم درس ده. په بازار څیړنه خبرې کوو. بازار څیړنه څه ده؟ What is market research؟ بازار څیړنه هغه پروسه ده چې پکې شرکتونه، کاروباري کسان د بازار اړوند معلومات راټولوي، ارزوي او تحلیل کوي ترڅو ښه پریکړه وکړي. دا پروسه د دې لپاره کاریږي چې پوه شي خلک څه غواړي، کوم محصولات یا خدمات ورته اړین دي، د بازار تمایلات څه دي او زموږ رقابت کوونکي څه ډول کار کوي. بازار څیړنه لکه یوه نقشه ده چې موږ ته ښیي کومې لارې بریالۍ دي او له کومو خطرونو باید ځان وساتو. پرته له بازار څیړنې یو سوداګري ممکنه ده د وخت، پیسو او انرژۍ بې ځایه ضایع وي. د بازار ارزونې مهم ټکي: د بازار اړتیاوې، ستونزې او فرصتونه درک کوي، د مشتریانو چلند او غوړتوبونه معلوموي، د سیالانو پیاوړتیا او کمزوري تحلیلوي، د نوي محصول یا خدمت وړاندې کولو خطرونه کموي، د بازاري ستراتیژۍ جوړولو لپاره اساسي بنسټ جوړوي. څنګه بازار څیړنه ترسره کړو؟ How to conduct market research. بازار څیړنه عموماً په دوه اساسي مرحلو کې ترسره کیږي. لومړی ابتدایي مرحله یا primary research او بله یې ثانوي څیړنه یا secondary research ده. ابتدایي څیړنه هغه ده چې تاسو په خپله د خلکو نظرونه راټولوئ، لکه د سرویګانو، مرکو یا کتنو له لارې. دا معلومات خاص تاسو د کاروبار لپاره راټولیږي. ثانوي څیړنه یا secondary research هغه ده چې تاسو له مخکې موجودو سرچینو لکه راپورونو، احصایو، مقالو او حکومتي ویب سایټونو او ځینو نور د سروې او معلوماتو له ادارو څخه ګټه اخلئ. مراحل: د هدف یا د بازار ټاکل یعنی ټارګټ مارکیټینګ، د څیړنې موخه تعریفول چې دغه څیړنه د کوم پروډکټ یا کوم خدمت لپاره ترسره کیږي، د معلوماتو د راټولولو طریقې انتخابول، د سروې په مرسته، د مرکې په مرسته که یا خپله د مشاهدې لپاره، د معلوماتو تحلیل کول، کوم معلومات چې راټول شوي هغه تحلیل کیږي چې کومې پریکړې باید وشي. په بله مرحله کې پریکړې کول او پلان جوړول. عملي مثال: که تاسو غواړئ د تعلیمي خدماتو یو آنلاین کورس جوړ کړئ نو دا مرحلې باید تعقیب کړئ. هدف کسان څوک دي؟ محصلین، فارغان او کارمندان. دوی کوم مهارتونو ته اړتیا لري؟ د دې مهارتونو انتخاب کړئ چې د ادارې، مدیریت، همدارنګه د کمپیوټري پروګرامونو لکه اکسل دغه زده کړو ته اړتیا لري. څنګه کولی شئ د هغوی نظر واخلئ؟ کولی شئ سروې، واتساپ یا فیسبوک په دغه برخه کې وکاروئ. معلومات تحلیل کړئ، پلان جوړ کړئ او کورس وړاندې کړئ. د معلوماتو راټولولو وسایل او تخنیکونه. Tools and technique for gathering data. د بازار څیړنې لپاره ګڼ شمېر وسایل شته چې کولی شئ معلومات راټول کړي، ترتیب کړي او تحلیل یې کړي. دا وسایل کیدای شي آنلاین وي یا فزیکي او د څیړنې له ډول سره سم انتخابیږي. مشهور وسایل او تخنیکونه: ګوګل فورم یا سروې مانکي. د سروې لپاره په دغه برخه کې تاسو خپل سروې تنظیموئ او د یو لینک په شکل یې خپلو مشتریانو ته ورکوئ ترڅو هغوی ډایرکټ دغه سروې کې برخه واخلي. بل د آنلاین مرکو لپاره چې په هغې کې زوم، واتساپ، ټلګرام او سکایپ استفاده کولی شئ. د ټولنیزو رسنیو د نظر اخیستنې لپاره فیسبوک پولز او همدارنګه لینکډین پولز استفاده کولی شئ. د معلوماتو د تحلیل او ترتیب لپاره له اکسل او یا ګوګل شیټ څخه استفاده کولی شئ. همدارنګه ساټسټیا، ورلډ بانک دا هغه حکومتي ویب سایټونه دي چې تاسو کولی شئ ثانوي معلوماتو او سروېګانو لپاره ترې استفاده وکړئ. بله مهمه موضوع: څه وخت باید کومه وسیله وکارو؟ که غواړئ تاسو مستقیما د خلکو نظر واخلئ، ګوګل فورم استعمال کړئ. که غواړئ معلومات تحلیل کړئ، مختلف اپشنونه وګورئ نو اکسل استفاده کړئ. که غواړئ د بازار راپورونه وګورئ، سټاټسټیا یا د سوداګرۍ راپورونه وګورئ نو بیا دغه ویب سایټ استفاده کړئ. که په ټیټه بودیجه کار کوئ، ټولنیزې رسنۍ نو بیا ډېرې ګټورې دي. دا د سوداګرۍ شپږم درس و. خپل نظرونه مو د کمنټ له لارې له موږ سره شریک کړئ. موږ همیشه ستاسو د نیکو نظرونو په تمه یو. ښاد او آباد اوسئ.